بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسې په ایکسل پروګرام کې کنسولیډیټ بخش باندې کار کوو. څه شی وایي؟ کنسولیډیټ آپشن څه کار کوي؟ دا د مختلفو ساحونه ډیټا یا معلومات راټولوي او څه کار کوي؟ په یو ځای کې درته کلکولیټ کوي، جمع کوي. د مختلفو ساحونه معلومات راخلي او هغه څه کوي؟ په یو ځای کې درته جمعواري کوي او نتیجه ترې وباسي. د مثال په ډول 15 شیټونو کې موږ مصارف رسولي دي. اوس غواړو څه وکړو؟ څه کار وکړو؟ دا ټول خلاصه کو یو ځای راوباسو. صحیح شو که نه؟ چې څونه دا نو کولی شو موږ تاسې دا کار د څه په ذریعې سره وکړو؟ د کنسولیډیټ. راځو عملا یو مثال کوو. ښه، زور رن ته لیکو ایکسل، انټر کوو یې تر څو پورې ایکسل پروګرام څه وشي؟ خلاص شي. نو دلته زه یو لیست جوړوم، یو لیست کریټ کوم، لیکم چې نیم د نفر نوم، صحیح ده، او لیکم چې جنوري. څه شی؟ جنوري. نیم احمد، اسد، ولی، سمیر، بصیر، قدیر، ظهیر، شبیر او کبیر. بس ده که نه؟ بس ده. زه دا مولیکم. دې کس په جنورۍ میاشته کې معاش واخیسته 8000 افغانۍ. څومره؟ 8000. دې کس معاش واخیسته 3000. دې کس معاش واخیسته 11000. دې نفر معاش وانخیسته په دې میاشته کې. دې کس معاش واخیسته 6000. دې هم 9000. د 7000. صحیح شو؟ او د 4000. دې کس معاش واخیسته 8000. 8000 به نه لیکو، څو لیکو؟ 15000 به ولیکو. ځه، صحیح شو؟ اوس دا جنوري میاشته کې مې دلته ورسوم. بله میاشت راغله، د بلې میاشتې معاشونه مو هم ورکړل. دا ساحه انتخابوم. کنټرول سی کاپي مې کړ، را مې وړ دلته او ورته ومې ولیکه چې څه شی؟ فبروري. دې کس د فبروري میاشته کې معاش واخیسته 4000 او د 15000. صحیح شو؟ د 2000 او دې کس 8000. صحیح ده؟ او دې کس هم معاش واخیسته 7000. دې کس معاش واخیسته 15000. دې کس معاش وانخیسته. ښه، او دې کس معاش واخیسته 9000. او دې نفر هم معاش واخیسته څومره؟ 8000. صحیح شو؟ دا د کومې میاشتې معاش شو؟ نو اذانونه دي، د اذان به خلاص شي، بېرته به موږ درس ته ادامه ورکړو. اوس د دې 3 میاشتو معاشونه هم دلته ورسول دي اول شیټ کې. ښه، چې جنوري کې دومره اخیستی ده، فبروري کې دې کسانو دونه، او مارچ میاشته کې دومره. یو 3 میاشتو مې نور په دې بل شیټ کې رسولي. ښه، نو دې نه کاپي وباسم، راځم داسې کنټرول سی کاپي مو او دلته یې راوړو، پیسټ کوو یې. دلته لیکو چې اپریل، او دلته لیکو چې څه شی؟ مې، او دلته لیکو چې جون. دلته دې کس معاش شو څومره؟ 2000. دې 3000، 4000، 15000، 6000. صحیح شو که نه؟ 7000 او 8000 او 9000. صحیح شو؟ او دا هم څو؟ 10000. دا معاشونه دلته ورسو او دا بل معاشونو کې تغییرات راوړو. 15000، 6000، 7000، 8000 او 9000. دې کس معاش وانخیسته. صحیح شو؟ دې کس 10000. څومره؟ 10000. او د دې کس معاش څومره؟ وایه. ناجایزه ونه کړه. 4000. او د دې کس معاش هم 15000. صحیح شو؟ دا لیست مو ولیکه. بس ته ځه، دا نور به پرېږدو، هغه د جون میاشته کې د هم دومره یي. ښه، اوس ما ته ووایه چې احمد مجموعه څو روپۍ معاش اخیستی؟ پوه شوې؟ څو روپۍ معاش اخیستی احمد ټول؟ پته یې نه لګېږي.
اسد زویم دا د ټولو هر یو کس ټوټل یا خلاصه څه وکړم جوړه کړم. نو مختلفو ساحو نه د دې ډیټا راخلو او یوه مجموعه ترې نه جوړو. څنګه کولی شو دا کار وکړو؟ د دې کار په خاطر دا لیست زه بیا را کاپي کوم ښه. کنټرول سی کاپي او دلته مې کنټرول وي پیسټ. دلته ښه نه ده چې ټول ښکاره شي او شي. دا مو راواخیسته کنټرول سی کاپي او دلته یې راخلم کنټرول وي پیسټ کوم. خو دلته دا په دې په ځای ورته لیکم چې څه شی ټوټل او دا ټول څه کوم دومره ځای انتخابوو او ډیلیټوو یې ښه. کوم ځای کې چې تاسې د دوی ټولو مجموعه او نتیجه کتل غواړئ هغه ځای داسې سلیکټ کړئ. څه یې کوئ؟ کله مو چې سلیکټ کړه د هغه نه وروسته راسئ ډیټا ته. چیرته راسئ؟ ډیټا ته. او دلته په څه باندې کلیک وکئ؟ کنسولیډیټ باندې. کوم آپشن باندې؟ کنسولیډیټ باندې به کلیک وکئ. اول کومه ساحه اول سر کې به دا جنوري انتخاب کې داسې او څه به یې کې اډ به یې کې ښه. بیا به دلته راشي داسې فبروري ساحه به انتخاب کې او څه به یې کې اډ به یې کې. بیا به مارچ انتخاب کې داسې او اډ به یې کې. بیا به دویم شیټ ته راسي دا ساحه به م انتخاب کې او څه به یې کې اډ به یې کې. دوه پیرې خو مې نه اډ کړی. بیا به دا ساحه هم انتخاب کې او څه به یې کې اډ به یې کې. او دا ساحه به هم انتخاب کې دا به هم اډ کړي. دا مو چې کله اډ کړه بیرته به اول شیټ ته راسي او اوکې به پسې ووایې ښه. احمد مجموعه څو روپۍ معاش اخیستی ده؟ اسد، ولی، سمیر، بصیر، قدیر، ظهیر، شبیر او کبیر هم شپږ څلوېښت معاش اخیستی. وشو که ونه شو؟ احمد ټوټل څو پیرې معاش اخیستی؟ پته یې نه لګي کېدای شي کومه میاشته کې نه یې اخیستی. زویم دا ځل ما ته دوی کاونټ کړه ښه. نو دا بیا راواخله دې نه کنټرول سی کاپي وکړه او کنټرول وي دلته یې راوړه. دا ساحه انتخاب او ډیلیټ ټیک. دې نه وروسته کنسولیډیټ ته راسه. دا مه اډ کوه ځکه یو ځل دې څه وکړل اډ کړه. که نه وی بیا اډ کړه خو یوازې فنکشن بدل کړه کاونټ. د څو پیرې معاش اخیستی؟ دې که څو پیرې معاش واخیسته؟ اسد څو پیرې معاش واخیسته؟ او ولی؟ دې څلور دې شپږ دې پنځه وینې داسې ښیي. د احمد اوسط معاش څومره ده؟ احمد څو روپۍ معاش لري؟ خو ټول د میاشتې څو ده؟ میاشتو کې خو اوس ګډوډ ده. یوه میاشته کې لږ ده یوه میاشته کې ډېر ده. موږ غواړو د دې ایوریج معاش موږ ته وښیي اوسط معاش ښه چې اوسط یې څو ده. نو دا ساحه بیا انتخابوم کنټرول سی کاپي او دلته کنټرول وي پیسټ کوئ او دې ځای کې ورته راځو دا ډیلیټوو بیرته راځو کنسولیډیټ آپشن او ورته وایو چې څه کار وکړه ایوریج دلته اوسط وښیي. اوسط معاش د ده 2160 د دې 2500 د دې دومره د دې دومره. وشو که ونه شو د هر یو کس پیدا کړه. جګترین معاش احمد څو روپۍ اخیستی؟ نه معلومیږي که نه. اسد څو روپۍ اخیستی ده؟ زویم دا د هر یو کس ماته دلته وښیي. نو دا ساحه بیا انتخابوو او راځو کنسولیډیټ او ورته وایو چې څه وکړه مکس ماکزیمم راوخله. جګترین معاش احمد اخیستی 10,000 اسد 15,000 ودي 11,000 سمیر 8,000 9,000 10,000. ګوره ټول ښیي که نه ښیي. نو دا موږ سره دلته د کوم آپشن وظیفه وله؟ د کنسولیډیټ وظیفه دا وله چې څنګه کولی شو موږ او تاسې څه وکړو د مختلفو ساحو نه ډیټا یا معلومات راواخلو جمع یې کړو یو سمري خلاصه د هغه نه جوړ کړو. بیا به راتلونکې ورځ انشاءالله په یو بلې موضوع سره کېږو. پوه شوې؟ او دا به څو